زما په فکر ډاکټر ذاکر نایک د یو آیت سره لوبي کوي. دا صرف د آیتونو د ټکو جادوګري ده. اسلام د ټولې نړۍ خلک په دوو برخو ویشي، یو مؤمن دی او بل کافر دی. په باوري توګه موږ په ډیرو هغو شیانو ایمان او باور نه لرو چې اسلام یې وایي. نو ستاسو د ورورګلوۍ له مخې دا رشتې جوړېدل ناممکن نه دي. هغه څه چې اسلام یې پر موږ فرض کول غواړي، اسلام صرف بېلوونکي ځواکونه پیدا کوي. تر دې چې موږ پوهیږو په خپله اسلام کې شیعه، سنی او اویا نورې ډلې یعنی فرقې شته. اسلام یونیسف غوندې اداره نشي ورکولی. دا یوازې هندویزم دی چې نړیواله ورورګلوي ورکولی شي، کوم چې تاسو همدا اوس ترې یادونه وکړه. اسلام دا نه پیژني د غواګانو وژل، د کافرانو وژل، د هغوی د مال او ملکیت لوټل او د هغوی ښځې. اسلام وایي چې ورورګلوي څنګه راتلی شي، او ستاسو د ورورګلوۍ خبره صرف د ټکو یوه جادوګري ده. په رښتیا سره تاسو د اسلام په نوم د هندویزم خبرې کوئ. ورور څو خبرې وکړي او اسلام وایي چې په حقیقت کې الله د صبر کوونکو سره دی. د دې لپاره چې ورورولي غالبه شي، تاسو باید صبر وکړئ. که زه صبر ونه کړم نو زما او زما د ورور ترمنځ به جګړه وشي. اسلام په سورت بقره 2 سورت 153 نمبر آیات کې وایي چې په حقیقت کې الله د صبر کوونکو سره دی، او د دې لپاره چې ورورولي غالبه شي تاسو باید صبر وکړئ. او زه دلته د خپل مشر ورور احترام کوم. کیدای شي هغه د هندویزم ښه مطالعه ولري، خو زه بخښنه غواړم چې د هغه سره موافق نه یم. زه به ووایم چې د اسلام په اړه د هغه مطالعه لږه کمزورې ده، او زه د هغه سره موافق یم چې په اسلام کې 2 ډوله خلک دي، یو مؤمن دی او بل د هغه په وینا کافر دی. د هغه په نظر په هر دین کې 2 ډوله خلک وي، تر دې چې په هندویزم کې هندو او غیر هندو وي، په یهودیت کې یهودي او غیر یهودي وي، په اسلام کې مسلمان او غیر مسلمان وي. نو بیا اسلام چیرته جلا دی؟ او زه دلته په هندویزم باندې د نیوکې لپاره نه یم راغلی. زه دلته پر تاسو د نیوکې لپاره نه یم راغلی. خو څرنګه چې تاسو یو پوه ویناوال یاست، زه په هندویزم خبرې کول نه خوښوم، ځکه چې زه د مذهبونو د پرتلې زده کوونکی نه یم. ما ویدونه لوستي دي، ما اپنیشدونه لوستي دي، خو که صرف د یوې وړې تبصرې لپاره ووایم د ویدونو په اساس، آیا په دې کې دا ذکر نشته چې انسانان د قادر مطلق خدای له 4 برخو څخه پیدا شوي دي؟ د سر څخه برهمن پیدا شوی دی، د سینې څخه کښتریه پیدا شوی دی، د سوداګرو طبقه، او د پښو څخه د شود د ذات د سیستم خلک پیدا شوي دي. زه دلته په دې باندې د نورو خبرو کول لپاره نه یم راغلی. زه نه غواړم چې د خپل هندو ورور احساسات ټپي کړم. اسلام د دې سره موافق نه دی. ما په هغه شیانو تبصره ونه کړه، ما پر هیڅ کوم دین نیوکه ونه کړه. ما دا ونه ویل چې دا دین غلط دی. خو تاسو که خپل ویدونه ښه پیژنئ نو باید د اوریدونکو په وړاندې شاهدي ورکړئ. آیا ویدونه نه وایي چې د سر څخه برهمنان دي، د سینې څخه کښتریه دي، د ورونو څخه ویشه یعنې د تجارانو طبقه ده، د علم طبقه، د جنګیالیو طبقه، د سوداګرۍ طبقه، او د شود را چې د پښو لاندې او محکوم ګڼل کیږي. او د ډاکټر امدیکار لخوا لیکل شوي کتابونه شته. زه جزئیاتو ته نه ورځم وروره، ما هندویزم ډیر ښه زده کړی دی. زه د هندویزم د ډیرو اړخونو احترام کوم. په ځینو اړخونو زه موافق نه یم، او دا باید ووایم ځکه چې دوی زه مجبور کړم چې دا ووایم. قرآن په سورت انعام 6 سورت 108 نمبر آیات کې وایي هغه کسانو ته ښکنځلې مه کوئ چې د الله څخه پرته د بل چا عبادت کوي، هسې نه چې هغوی په ناپوهۍ کې الله ته کنځلې وکړي. هغه څه چې ما وویل هغه د هندویزم مثبت اړخ و. هغه دا چې هغوی د یو خدای په مفهوم باور لري. د دې پوښتنې په اړه چې تاسو پوهیږئ مسلمانان خلک وژني، هغوی غواګانې وژني، تاسو سم وویل. تاسو وویل چې وګورئ هر تور یو ځواب ته اړتیا لري، نو وخت اجازه نه ورکوي. زه به صرف 100 دانې غوره کړم، بل هر څه چې وي تاسو وروسته راتلی شئ او پوښتنه کولی شئ. زه دلته د غلط فهمۍ د لرې کولو لپاره یم. دا زما لپاره د خوښۍ ځای دی. یوازې هغه وخت چې زه غلط فهمي لرې کړم، یو څوک به په اسلام ښه پوه شي. دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. یوازې هغه وخت چې زه غلط فهمي لرې کړم، یو څوک به په اسلام ښه پوه شي. ځکه نو زموږ په غونډو کې تل د پوښتنو او ځوابونو برخه وي، او موږ د هر هغه چا هرکلی کوو چې پر موږ نیوکه کوي. زه دا خوښوم څومره چې یو څوک زیاته نیوکه کوي او په منطقي توګه قانع کیږي، هغومره به هغه په اسلام ښه پوه شي. دا هغه څه دي چې زه یې کوم. اسلام ویلي چې د حق پیغام په حکمت سره خپور کړئ. قرآن په سورت النحل 14 سورت
115 آیات کې وایي د خپل رب د لارې لوري ته په حکمت او غوره نصیحت سره بلنه ورکړئ او د هغه سره په داسې طریقه بحث او دلیل ووایئ چې تر ټولو غوره او ښه وي. د دې مفهوم په اړه چې آیا موږ غوښه خوړلی شو، د غواګانو د وژلو خبره او داسې نور او ډیر داسې غیر مسلمانان شته چې وایي تاسو مسلمانان بې رحمه خلک یاست، تاسو څاروي وژنئ. صرف ستاسو د معلوماتو لپاره وروره، یو مسلمان د بشپړ سبزي خور په کېدو سره هم خورا ښه مسلمان کېدلی شي. دا فرض نه ده چې د ښه مسلمان کېدو لپاره دی هغه خامخا غوښه وخوري، خو څرنګه چې قرآن په څو ځایونو کې فرمایي چې تاسو څاروي خوړلی شئ، نو موږ یې ولې ونه خورو؟ قرآن په سورت مایده 5 سورت اول نمبر آیات کې فرمایي ای مؤمنانو خپلې ټولې ژمنې او فرایض پوره کړئ او ستاسو لپاره ټول 4 پښې لرونکي څاروي حلال دي پرته له هغو چې نومونه یې اخیستل شوي دي. قرآن په سورت نحل 14 سورت 5 نمبر آیات کې فرمایي الله ستاسو لپاره څاروي پیدا کړي دي له هغو څخه چې تاسو ګرموالی ترې اخلئ او په هغو کې بېلابېلې ګټې دي او د هغو له غوښې څخه تاسو خوړلی شئ. قرآن دا خبره په سورت مؤمنون 23 سورت 21 آیات کې تکراروي تاسو د څارویو غوښه خوړلی شئ. تاسو پوهیږئ په غوښه کې دلته ډاکټران شته، څرنګه چې زه په خپله یو ډاکټر یم، دا په پروټین سنباله ده، دا په اوسپنه سنباله ده او دا ډیر مغذي ده او په نورو خوړو کې د پروټین هغه کچه چې تاسو یې په غوښه کې ترلاسه کوئ په هیڅ بل سبزي کې نشئ ترلاسه کولی. سویابین چې په سبزیجاتو کې د پروټین تر ټولو غوره بڼه ګڼل کیږي، د غوښې د پروټین هیڅ برابرۍ ته نشي رسیدلی. او د غواګانو د وژلو د مفهوم په اړه که تاسو د هندوانو مذهبي کتابونه ولولئ، زه دلته د هیڅ دین د غندلو لپاره نه یم، خو ورور پوښتنه وکړه نو زه باید حقیقت ووایم. دا یو انسان ته د غوښې خوړلو اجازه ورکوي. که تاسو د هندوانو مذهبي کتابونه ولولئ، ریشیانو او د هغوی مشرانو غوښه خوړله، هغوی تر دې چې د غوا غوښه هم خوړله. دا وروسته د نورو مذهبونو لکه د جینیزم او د نورو د اغیز له امله و چې خلک د اهنسا یعنې د څارویو د نه وژلو له فلسفې څخه اغیزمن شول چې هغوی دا فلسفه په خپل ژوند تګلاره کې قبوله کړه. که نه، اسلام هم د څارویو د حقونو لپاره دی. زه یوازې په اسلام کې د څارویو د حقونو او دین په اړه وینا کولی شم چې موږ وایو دوی پر څارویو باندې له حده زیات بار نه اچوي، د هغوی سره ښه چلند وکړئ، هغوی ته خواړه ورکړئ، خو کله چې اړتیا وي هغوی ان د خوړو لپاره هم پیدا شوي دي. که تاسو د نورو هغو مذهبونو تحلیل وکړئ چې په دې فلسفه باور لري چې تاسو باید غوښه ونه خورئ، نو دا فلسفه پر دې مفهوم ولاړه وه چې تاسو باید څاروي ونه وژنئ ځکه چې هغوی ژوندي موجودات دي. له همدې امله د غوښې خوړلو په اړه زه د هغوی سره موافق یم. که کوم انسان په دې نړۍ کې د یو ژوندي موجود له وژلو پرته ژوند کولی شي، نو زه به لومړی کس یم. هندویزم کې نړیواله ورورولي دا ده چې هر ژوندی موجود ستاسو ورور دی. هر ژوندی موجود بې له دې چې هغه حیوان وي، مرغۍ وي او که حشره وي. زه یو ساده پوښتنه کوم چې یو انسان څنګه کولی شي حتی د 5 دقیقو لپاره د خپلو میلیونونو ورونو له وژلو پرته ژوندی پاتې شي؟ څوک چې په طبي ساینس پوهیږي زما په خبره به ورسیږي چې هر کله تاسو ساه اخلئ میلیونونه جراثیم ستاسو بدن ته ننوځي او تاسو هغوی وژنئ. د دې معنا دا شوه چې په دې دین کې تاسو د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ورونه وژنئ. په اسلام کې نړیواله ورورولي دا ده چې هر انسان ستاسو ورور دی. په عقیده کې تر دې غوره دا ده چې هر مسلمان ورور دی. هر ژوندی موجود زما ورور نه دی، خو موږ باید د ژوندي موجوداتو ساتنه وکړو. هغوی ته باید زیان ونه رسوو، هغوی په ناحقه عذاب نه کړو، او کله چې اړتیا وي تاسو هغوی د خوړو لپاره کارولی شئ. نو کله چې فلسفه وایي چې د غوښې خوړل ګناه ده ځکه موږ په ژوندي موجوداتو کې ژوند کوو، نن سبا ساینس موږ ته وایي چې حتی بوټي هم ژوند لري. آیا تاسو په دې پوهیږئ؟ نو دا منطق چې د ژوندي موجود وژل ګناه ده ناکام شو. اوس هغوی خپل منطق بدل کړی او وایي چې وګورئ بوټي ژوند لري خو هغوی درد نه احساسوي. ځکه نو د بوټو د وژلو په پرتله د څارویو وژل لویه ګناه ده. آیا تاسو پوهیږئ چې نن ساینس پرمختګ کړی او موږ پوه شوي یو چې حتی بوټي هم درد احساسولی شي؟ بوټي حتی ژړلی هم شي، بوټي حتی خوشحالي هم احساسوي. نو دا منطق چې بوټي درد نشي احساسولی ناکام شو. خبره دا ده چې د بوټي ژړا د انسان په غوږونو نشي اورېدل کېدی، حتی ځکه چې د انسان غوږ د هرې ثانیې له 20 دورو څخه تر 20,000 دورو پورې فریکونسي اورېدلی شي. د دې ترمنځ هر څه د انسان غوږ اورېدلی شي. له دې څخه ښکته یا پورته د انسان غوږ نشي اورېدلی. د بیلګې په توګه که یو مالک د سپي شپېلۍ ووهي، تاسو د سپي شپېلۍ پیژنئ.
دې ته خامه یعنې پټه د سپي شپېلۍ وایي. هغه داسې شپېلۍ وهي چې فریکونسي په هره ثانیه کې له 20,000 څخه پورته او له 40,000 دورو څخه ښکته وي. سپی په هره ثانیه کې تر 40,000 دورو پورې فریکونسي اورېدلی شي. نو کله چې مالک شپېلۍ ووهي سپی هغه شپېلۍ اوري خو انسان یې نه اوري. دې ته بېغږه د سپي شپېلۍ وایي. همدارنګه د بوټو لخوا کېدونکې ژړا د انسان لخوا نشي اورېدل کېدی خو هغوی هم ژاړي، هغوی هم درد احساسوي. زموږ یو ورور و چې ډېر بحث یې وکړ او ما ته یې وویل چې دلته ورونه دي. زه ستاسو سره موافق یم چې بوټي ژوند لري، هغوی درد احساسولی شي، خو تاسو پوهیږئ بوټي 2 حصه لري. هو هغوی صرف 3 حصه لري، څاروي بیا 5 حصه لري. ځکه نو د بوټي د وژلو پرتله د څاروي وژل لویه ګناه ده. نو ما ورته وویل وروره فرض کړه ستا یو کشر ورور وي چې کوڼ او ګونګی پیدا شوی وي، یعنې 2 حصه کم ولري. کله چې هغه لوی شي که یو څوک لاړ شي او هغه ووژني، آیا تاسو به قاضي ته ووایئ چې ای زما مالکه قاتل ته کمه سزا ورکړه ځکه زما د ورور 2 حصه کم و؟ هو آیا تاسو به داسې ووایئ؟ تاسو به ووایئ چې ښایي هغه ته 2 برابره سزا ورکړل شي ځکه چې هغه یو بېګناه سړی وژلی دی. نو په اسلام کې منطق داسې د 2 حصونو یا 3 حصونو په څیر کار نه کوي. اسلام په سورت بقره 2 سورت 180 آیت کې فرمایي له هغو پاکو او ښو څیزونو څخه خوراک وکړئ چې موږ تاسو ته درکړي دي. د دې معنا دا ده چې هر هغه څه چې ښه او حلال وي تاسو یې خوړلی شئ. او همدا لامل دی چې که تاسو په نړۍ کې د څارویو تحلیل وکړئ، الله سبحانه وتعالی قادر مطلق خدای خپله لاره لري. د نورو څارویو او انسانانو پرتله د میږو، بیزو او غواګانو د نسل ډېرېدو کچه خورا ګړندۍ ده. د نسل تولید یې ډېر ګړندی دی. که زه ستاسو سره موافق شم چې هیڅ انسان باید څاروی ونه خوري، نو بیا به په نړۍ کې د څارویو آبادي له حده زیاته شي. او د غواګانو د وژلو په اړه د مولانا بخاري لخوا یو کتاب لیکل شوی دی چې د غوا ذبح کول پړ څوک دی، او د هغو خلکو تحلیل وکړئ چې د څرمنې کاروبار کوي. د غواګانو څرمن د مسلمانانو په پرتله غیر مسلمانان په دې څرمنو کې زیات دي. هغه ښاغلي په دې معامله کوي. نو کوم خلک چې د غوا د ذبح څخه د ګټې اخیستنې مسؤل دي هغه مسلمانان نه دي، د هغوی ډیری برخه غیر مسلمانان دي. نو که تاسو تاریخ ښه پیژنئ او په منطق هم ښه پوهیږئ، تاسو به پوه شئ چې الله جل جلاله فرمایي له هغو ښو شیانو خوراک وکړئ چې دوی ته چمتو شوي دي. که تاسو یې خوړلی شئ کومه ستونزه نشته. له دې پرته که تاسو د سبزي خورو څارویو د غاښونو سیستم تحلیل کړئ، غوا، وزه او ګډ په غاښونو سبزي نه نیسي، د هغوی غاښونه اوار یعنی هوار وي. که تاسو د غوښهخورو څارویو د غاښونو جوړښت تحلیل کړئ، زمری، پړانګ او شیر هغوی تیره او تیخته لرونکي غاښونه لري، هغوی صرف غوښه خوړلی شي. که تاسو د انسانانو د غاښونو حقیقت تحلیل کړئ، که تاسو آینې ته لاړ شئ او خپل غاښونو ته وګورئ، موږ تیره غاښونه هم لرو او اوار یعنی پلن غاښونه هم لرو. که قادر مطلق خدای غوښتل چې موږ صرف سبزي وخورو، نو موږ ته دا تیره غاښونه د څه لپاره راکول؟ د دې لپاره چې غوښه پرې وخورو. که تاسو د سبزي خورو څارویو د هضم سیستم تحلیل کړئ، غوا، وزه او ګډ داسې د هضم سیستم لري چې یوازې سبزیجات هضم کولی شي. د غوښهخورو څارویو د هضم سیستم زمری، پړانګ او شیر یوازې غوښه هضم کولی شي. د انسانانو د هضم سیستم غوښه او سبزي دواړه هضم کولی شي. که قادر مطلق خدای غوښتل چې موږ صرف سبزي وخورو، نو موږ ته یې داسې د هضم سیستم ولې راکوو چې دواړه ډوله سبزي او غوښه هضم کړو؟ نو په عملي توګه که تاسو تحلیل کړئ، قادر مطلق خدای غوښتل چې موږ سبزي او غوښه دواړه وخورو. هیله ده د پوښتنې ځواب مو ترلاسه کړی وي. که تاسو کومه بله پوښتنه یا بله غلط فهمي لرئ وروره، زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې ځواب یې ورکړم په یو وخت کې یوه غلط فهمي، تر څو زه د هرې بلې غلط فهمۍ سره انصاف وکړم. مننه وروره.